السلام علیکم دوستانو. د ملي لوبغاړي سید احمد شیرزاد څخه غلو موټر غلا کړی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ملي لوبغاړي سید احمد شیرزاد وایي چې له هغه څه په جلال آباد ښار کې غلو موټر غلا کړی دی. نوموړي په دې اړه په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي دي چې 8 ورځې مخکې ترې موټر غلا شوی دی. سید احمد شیرزاد د موټر عکسونه او مشخصات هم په خپل فیسبوک باندې خپاره کړي دي او له هیوادوالو څخه د موټر په پیدا کولو کې د مرستې غوښتنه هم کړې ده. ښاغلي شیرزاد لیکلي د خوږو وطنوالو په ځانګړي ډول د جلال آباد ښاریانو 8 ورځې وړاندې د جلال آباد ښار کابل لادې 15 ناحیه سیمه کې زما له کور څخه ناڅرګندو کسانو موټر غلا کړی دی. هغه وایي چې موټر سپین رنګ دی، 2014 ماډل دی، پلیت نمبر یې 9493 دی. هغه وایي که څه هم هغه وخت مې د طالبانو حکومت ته حوال ورکړی و او د موټر په موندلو کې راته ډاډ راکړی و، خو له هیوادوالو څخه هم غوښتنه لرم چې د موټر په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. تاسو هم دا ویډیو شیر کړئ، د سید احمد شیرزاد لپاره مرسته ورسره وکړئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک یې کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.